د لویدیځې حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه د دې شورا د مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدای داد صالح تر مشرۍ لاندې جوړه سوه. په دې غونډه کې د دې شورا مشر د عالمانو د جایګاه او د کرونا وایروس څخه د ځان ساتلو په هکله خبرې وسوې. مولانا صالح د دیني عالمانو په شهادت رسول یو غیر اسلامي او انساني عمل یاد کړ او په کابل ولایت کې د دیني عالمانو د مړینې د عاملونو د نیولو او مجازات کولو غوښتنه یې وکړه. نور حال په دې هکله په ریپورټ کې. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا غونډه نن د دې شورا د مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدای داد صالح په مشرۍ جوړه سوه او پکښې د عالمانو د جایګاه او د کرونا ویروس څخه د ځان ساتنې په هکله خبرې وسوې. د دین دی وتلي عالم د حکومت څخه په انتقاد ویل چې د دیني عالمانو او مساجدو امنیت ته پام نه کوي او هر ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې دیني عالمان او مساجد د اسلام د دشمنانو لخوا په نښه کېږي. مولانا صالح د دینی عالمانو په شهادت رسول یو غیر اسلامي او انساني عمل یاد کړ او په کابل ولایت کې د دینی عالمانو د مړینې د عاملینو د نیولو او مجازات کولو غوښتنه یې وکړه. در ولایات حکومت‌های محلی ما بخوابن، اینا تا بیدار شوند هیهاته. مازمی بزرگاه حکومت محلی خود که ایجاب میکنه بر سر ازنا فرض است که ناز مسجدهای جامعی دیدن کنن، مشکلات آنها را بپرسن و مشکلات اینا را مرفوع سازه. در امنیت خصوصا مسجدهای جامعی تصامیمی درست اتخاذ شه. د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر همداشان زیاته کړه چې اوس کرونا ویروس په هیواد او په ځانګړي توګه هرات کې په یو لویه وبا اوښتی او د ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ډېری کسان مصاب کړي دي. مولانا صالح د پانګوالو او دوا پلورونکو څخه هم انتقاد وکړ چې د خلکو له مجبوریت څخه کار اخلي او د دوا او نورو اړینو توکو بیې څو چنده لوړه کړې ده. برای دفع کرونا حاجت ما چیست که خدای کرونا بلا را از سر ملت ما دور بگرداند. دوا وجود نداره، دوا پیدا نمیشه. پیش یک دکتر که میریم که نسبتا چیزی رو میفهمه، دوایی که صبر و دردی به این مریضی بشه، همون دوا پیدا نمیشه، نداریم. بعضی از دوا ما پیدا شه، یکی بر 10 و یکی بر 20 که فقیر بیچاره اتوان نداره. د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر همداشان خلک او تجار د بېوزلو لاسنیونې ته راوبلل او د صدقاتو او خیراتونو د ښېګڼو په هکله خلکو ته معلومات ورکړل. د لویدیځې حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه هره سې شنبې د دې شورا په انګړ کې جوړیږي او پکښې د اسلام او هیواد پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.